چې د افغانستان کرنسي چې دا به اوس له صفر سره برابره وای په څه تکلیف سره همدغه اسلامي امارت کنټرول کړله هغه خپل حیثیت یې له لاسه ورنکړو. اوس الحمدلله بیرته بانکونه ته پیسې راغللې ټول د همدغه هیواد له عوایدو نه راغلي کوم خارجي پیسې اوس نه دي راغلي. زما ورور زما پلار زما خپلوان زه خپله زما هر څه په دې 20 کاله کې چې کوم ظلم وسو خو بیا هم د اسلامي امارت مشرتابه د همدغه ملت په خاطر د همدې په خاطر چې دا خلک خپل ورونه بلل خپل افغانان یې بلل او دغه 20 کاله دوی ته همدغه چیغې وهلې چې تاسې د دې کفارو د دغه اشغالګرو ملاتړ مه کوئ، تاسې د دوی نه مخکې را روان زموږ په کورونو باندې چاپې مه وږئ، موږ زندانونو ته مه اچوئ. د همدغه په خاطر یې عفوه ورته وکړه او د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ټولو کارکنانو د اسلامي امارت هغه ته لبیک ووایي ځکه چې هغه یې د امیر امر و او دغه عفو ته اوس هم ژمن دي. داسې په دومره افغانستان کې ټولې چې دا پیښې سوي دي یو خو تبلیغات دي یو هغه دي چې حقیقت دي. دغه ټولې تر 50-45 پورې دغسې پیښې نه دي په دې ټول افغانستان کې سوي چې هغه هم شخصي بڼه لري شخصي دا نه ده چې دا د امارت پالیسي ده او د همغه ټولو مجرمین هم نیول سوي دي او زندان ته اچول سوي دي. دلته یو نظام د قانون ده مګر دغسې یو نظام سره مقایسه کول چې 20 کاله دلته مخکې تیر سو هغه خو بیخي داسې ده لکه سړی چې نه پوهېږم په کوم معیار باندې به دا سره مقایسه کېږي هېڅ نه کېږي دا هېڅ امکان نه لري. بل دلته اوس تاسې وایئ چې امن نسته او مسؤلیت نسته دلته میلیونونه خلک په افغانستان کې اوسېږي دغسې له افغانستان نه وځي دا د ګوتو په شمار خلک دي چې ووتل. البته اوس افغانان داسې افغانان چې هغوی غواړي نه غواړي چې هغوی ووځي له افغانستان نه دغه مشکل چا جوړ کړی و ولې وتل؟ یو خو دا د امریکایانو هغه انګیزه وه چې دوی ته یې ورکړې وه غلطه انګیزه چې تاسې ته موږ ځای درکوو تاسې بیا یو امریکا ته اروپا ته او نورو هیوادونو ته نن په کمپونو کې اچولي دي دغه اوس بیرته له اماراتو له نورو ځایونو نه بیرته افغانان همدغه خپل وطن ته راغلل مجبوره سول ځکه امریکایانو هغه بې عزتي ورسره وکړي چې هغه په هېڅ د بشریت په قانون کې هم نه ځایېږي. نور خو د دنیا قانون نه پوهېږم د دوی څنګه قانون ده. بله خبره دغه ده چې دلته زمینه امریکایانو دې ته برابره کړه او دا خلک خپله له دې وطن نه وتل چا په زور نه دي ایستلي چا مجبور کړي نه دي نه چا څوک وژلي دي. دا څومره چې ته دلته وایې چې ولا دغسې خلک وژل کېږي چېرته دي په ټول افغانستان کې ما درته ویلي چې دغه تحول راغلی د ټول په 50-45 نفره دغسې پیښې به سوي وي چې اکثریت یې مجرمین په زندانو کې دي محکمو ته سپارل سوي دي او خوی سره به خپل هغه کېږي د خپل عمل په سزا به رسول کېږي. اسلامي امارت په خپل صف کې 4,000 کسان له خپل صف نه وایستل ځکه چې په دې ګډوډیو کې هر څوک پکې ګډ سول دا نه موږ نه وایو چې دلته پیښې ونه سولې پیښې وسوې دلته یو ګډوډ راغی مخکینی کوم نظام چې و هغه ته په کابل ته د اسلامي امارت مجاهدینو نه غوښتل چې ننوځي خو بیا هم اشرف غني همداسې لاړ وتښتېدو هر څه یې ګډ وډ پرېښول مجبوره سول چې کابل ښار ته ننوځي په ډېرو کمو کسانو باندې هغلته د کابل ښار امنیت ونیو په هغه کې غلاوې مو وسوې هر څه دا اوس څومره موټر او اصلحې په دې تصفیه کې د خلکو له کورونو راووتلې دا له کومه سوې وي دا څنګه دلته پټې سوې وي خو همغه خلکو پټې کړې وي هغوی ورکړې وي یا یې په دې ګډوډي کې وړې وي غلا کړې وي نو دلته یو وخت اړتیا ده وروره دلته دا نظام داسې په یوه ورځ نه جوړېږي د تا مخکینی نظام چې امریکا هم ورسره وه ناټو هم ورسره و حامد کرزی چې راغی نه پوهېږم څومره وخت یو کال و که 2 کال همدغسې یو موقته اداره وه او ګډ وډ حالات پکې شروع و دوی هم دوی نه سوی کولی چې دوی اگر چې تر اخره نظام نه سو تر اخره همدغسې یو تجارتي کاروبار یې پکې شروع کړی و په 20 کاله کې هم نظام ترېنه جوړ نه سو داسې انتخابات یې کول همدغسې نمایشي 2 رئیسي جمهوران دي و یو د هلته په یو ځای کې ناست و یو په بل ځای کې ناست و د اسلامي امارت 4 میاشتې کېږي چې راغلی ده په ټوله جغرافیه د افغانستان کې امن راوستلی مسؤلیت چې نسته خو بانکونه د اشرف غني او د هغه ډلې او د تا د نظام خلکو غلا کړل په 20 کاله کې د 2-3 فابریکې نوې جوړې کړې چې د تا ځوانان هغلته یې کار پکې کړی وای نو ته تا څه شی ماته پرېښي و چې ته نن ماته وایې چې ولا تا ولې خلک وځي له دې هېواده خلکو به څه کول ستا د اردو په عسکرو چې امریکایانو معاش ورکاوه 3.5 لکه عسکر تا په خپله خوله ویلې په ټولو معاش بند سو ټول یې همداسې درته پرېښول دلته
دا به څه کېدل؟ بانکونو کې چې څه پیسې وې هغه یې غلا کړې، بانکونه یې خالي کړل، هر څه یې چور کړل. نو دلته به خود داسې یو حالات راتو. ته څنګه په کوم منطق ته را دا را اخلې، په ما یې راچوې. ته باید خپل په ګریوان کې وګورې، ته باید هغه نظام خاینین او غداران را ونیسي چې وتښتېدل له افغانستان نه. هغوی نه دا پوښتنه وکړي. ما اوس هم کنټرول کړی ده د افغانستان کرنسي چې دا به اوس له صفر سره برابره وای، په څه تکلیف سره همدغه اسلامي امارت کنټرول کړله، هغه خپل حیثیت یې له لاسه ورنکړو. اوس الحمدلله بیرته بانکونه ته پیسې راغللې، ټول د همدغه هیواد له عوایدو نه راغلي، کوم خارجي پیسې اوس نه دي را روانې. هغه چې وي امریکا بندې کړې وي، هغه په څه تکلیف هغه د کمې پیسې. دا ټول مشکلات باید په نظر کې ونیول سي. که یو سړی رښتیا استدلال لري، یو سړی رښتیا په منطق پوهېږي، یو سړی رښتیا ځان ته یو څه وایي، داسې خو نه کېږي چې ته راځې بس په پټو سترګو هر څه په نور چا ورچوې. بیا هم مننه که دا نور وروڼه څه ویل غواړي، زه بیا هم بخښنه غواړم که زما په خبرو کې څه اشتباه وي، خو حقیقت باید ووایو وروره، نه باید په حقیقت باندې سترګې پټې کړو. دغه ټولې بدبختۍ د پخواني نظام مشکلات و، د هغوی ستونزې وې، د هغوی له لاسه افغانانو ته پاته سول، د اشغالګرو تبلیغات و. په هر هیواد کې چې هغه فقیر هیواد وي چې سبا امریکا اعلان وکوي چې زموږ تاسې بیایو، همدغسې یو حالات راځي. دا اوس په پاکستان کې ووایي چې پاکستان هغه د یو څه نه څه جوړم ده چې تاسې امریکا ته بیایو، راځئ دغه وګورئ چې د اسلام آباد او د لاهور په هوایي ډګرونو باندې څه حال جوړیږي. دغه اوس په یو بل ملک کې دا خبره وکوي چې تاسې راځئ بس موږ هم بیایو، چې څه حال هلته جوړیږي. دا خو د افغانانو اقتصادي حالات خراب وو، دوی همداسې کړي وو په دې 20 کاله کې. هېڅ چا داسې کاروبار نه لرو په غیر له څو غلو غاصبینو غدارانو نه، نور هېڅ چا داسې یو کاروبار شی نه لرو. هغه عسکر و، هغه ته یې د میاشتې معاش ورکاوه، هغه ورباندې بند سو. مننه.